بعضی السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم و بعد محترم ور پوښتنه کړې د چیرې بعضی جمعهتونو کې د جمعې د سنتو د پاره ټایم نه ورکوي، نو بیا کسان راشي بس هغه امام خطبه یعنی تقریر کوي امام او خلک منځونه کوي سنت کوي. نو بیا کده سي صورت پکې پیښ شي چې دلته سړی په سنت ولاړ دی او الته خطبه شروع شي، نو څه بکیږي؟ محترمه په دې کې د فقهاو اختلاف دی چې را دغه سنت باندې سړی ولاړ یا تحیت المسجد کوي، نو بیا په دې وخت کې خطبه شروع شي نه دی وکي او کنه. نو دې کې هغه د سلیک حدیث دی، د سلیک باقاعده تور رضی الله تعالی عنہ حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبه په وخت کې ولید او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم متل ز صحیح ده. خو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما بیا په ترمذی کې روایت ده چې رسول الله د سلیک نه وروسته بیا منو فرمایله. نو ډیر تفصیلی بحث په دې مسله باندې درس ترمذی کړی دی حضرت مولانا مفتی محمد تقی العثماني حفظه الله. نو که تاسو سره درس ترمذی وی بالکل کتاب الجمعه ترمذی ورپسې راوام دا درس ترمذی کتاب الجمعه دویم جلد ورپسې راوړو، ډیر تفصیلی بحث پې کړی. خلاصه د خبرې دا ده چې په دې کې د منع احادیث دا احتیاط باندې بنا دي او په شریعت کې احتیاط عمل قابل اعتبار وي، چې کوم طرف کې احتیاط وي بیا په هغه قابل اعتباري. نو د دې وجنه محترمه په کار دا دی چې مطلب کبل فرض د دې سړي 2 رکعات شوي نو بیا د سلام وسره دوه د بیا وروسته وکي، او کبل فرض د سوي چې اخیری رکعت کې وینو بیا د خیر دی پوره کی. السلام علیکم.